نن 15 ښوونځي چې 50 میلیونه افغانۍ لګښت پرې شوی د لوګر ولایت په مرکز کې جوړ او د هیواد د پوهنې وزیر، ځایي چارواکو، ښوونکو او زده کوونکو په حضور کې په رسمي ډول پرانیستل شول. یاد 15 ښوونځي چې یو د متوسطې او 4 د ابتدایي په کچه دي د جاپان هیواد په مالي ملاتړ او د یونیسف په همکارۍ جوړ شوي دي. د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا د دغه ښوونځیو د پرانیستې پر مهال وویل دوی د پوهنې د ستونزو د هوارولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. خو په دغه ډېرو کمو عوایدو سره الحمدلله اسلامي امارت د ټول نظام چلوي. صرف معارف وزارت 4 لکه پرسونل لري، 19,000 مکاتب لري، 6,000 مدرسې لري. دا ټول الحمدلله د دې ولس د تجارانو دغه محصول په برکت باندې چې هغه ډېر کم شی دی. نو زموږ په ولس کې به څونه تاجران وي. په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دغو ښوونځیو له جوړېدو وړاندې زده کوونکي د زده کړې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د دوی په وینا ډېری زده کوونکو به یا تر خیمو لاندې او یا هم په کرایي کورونو کې زده کړې کولې. نو په دې باندې اوس الحمدلله دا د مکتب مکمل جوړ شوی دی چې شاګردان به تر اوسه ډېر تکلیف وړی وي، بعضې په خیمو کې او یا په کرایي کورو کې په داسې هغه کې. نو اوس انشاءالله یو معیاري مکتب چې دی ته جوړ شو، نو دا ډېر یو د خوشحالي ځای دی. دا یو مرکز د علم او د عرفان دی. په الهي العالم دی موږ تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دغه خپل نوی نسل په ښه طریقه باندې په علمي زیور باندې مزین کړو. بلخوا زده کوونکي د دغو ښوونځیو له جوړېدو خوښۍ څرګندوي او وایي له دې مخکې به د باران، باد او د معیاري صنفونو د نشتوالي له امله له زده کړې پاتې کېدل، خو اوس د دوی ډېری ستونزې حل شوي دي. موږ د مخکې د تعمیر څخه مخکې ډېر دوړې او بادونه څخه موږ درس نشو ویلی. اوس الحمدلله امن راغی، موږ ته ښکلی تعمیر جوړ شو. له دې څخه به موږ خپلو درسونو او د زده کړو ته خپله دوام ورکړو. موږ ته نوی تعمیر مکتب جوړ شو د ریاست د خوا نه، او د مخکې موږ درسونه نسو ویلی، دوړو، باد، باران او مرکې هم ناسو درسونه. اوس موږ ته درسونه او هغه نظام راغی، موږ ته درسونه مرسونه راوښودل. د یادونې وړ ده چې دا مهال د لوګر مرکز سربیره په ولسوالۍ کې هم د لسګونو ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې د چارواکو په وینا ډېر ژر به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي.